وکذا دی وی نه د جایز دا مزارعت اذا شرط لاحدهما التبنا چې کله شرط کی دوی یو د دې دواړو ته بوس وللآخر او بل تشر کی الحب دانا الک کخت بکو نو بوس بستاوی او دانا با زماوی دا صحیح ځکه ده لانه عسى یصيبه آفتن کی دیشی دی فصل طافت ورسیگی فلا څه شی دی خانو دی طافت ورسیگی نو فلا ينعقد الحب ولا يخرج الا التبنا کله داسې کیږي که ستاسو فکري مولوي صاحبانو باران راشي یا یو بل آفت راشي په آفت کې یا په باران کې دا بوټی چې دی دننه څه شی ونه نیسي دانه ونه نیسي همداسې پاتې شي تنها بوس پاتې شي نو چې تنها بوس پاتې شي نو د دې وجې نه یا بوس والا ته خو به بوس ورسېږي او دا بل سړی چې د شریک دی ورسره نو هغې غریب طبقې څه شی رسېږي نو چې نه رسېږي نو مشارکت رانغی وکذا همدارنګې نه ده جایز اذا شرط التبنا چې کله شرط کی دوی دا بوس نصفینې دوه ځایه والحبل احدهما او دا نه دی وی د یو تنوی کومه دانه چې راووتله دا د یو او بوس چې کم راووتل نو دا به د دو په منځ کې سره څه شی وي نیم دا نه ده جایز ولې لانه ځکه وجه دا د یؤدي الی قطع الشرکة فيما هو المقصود دا مؤدی کیږي هغه څیز ته چې هغه قاطع د شرکت دی په مقصود کې مقصود څه شی دی وهو الحب اصل کې خو څه شی مقصود دی دانه او دانه کې دا شرط دی چې دا به د یو تن وي او بوس به د دو په منځ کې سره نیم وي نو دا نه ده جایز ولو شرطا کچرې د دواړو شرط کړله وکذا الحب دانه نصفین دوه ځایه ولم یتعرضا للتبن او بوسو ته تعرض ونک داسې ویلي چې هلکه دا کم فصل را ووته نو دا به زما ستا په منځ کې نیم وي بوس هېڅ یې مو نه ویلې چې دې کې به څه کوو څه به نه کوو نو صحت دا عقد بیا صحیح دی ولې لاشتراطهما الشرکت فيما هو المقصود ځکه دوی شرط که قسمت په هغه شي کې چې کوم شی څه شی و مقصود څه شی و دانه او دانه کې څه شی راغی بیا ورپسې راځه ثم التبنو نو بیا دا اوس چې نو دانه خو نیمه شوه نیمه به یو واخلي او نیمه به دغه سره څه چل کوي نو ثم التبنو یکون لصاحب البذر نو دا بوس دا به د تخم والا وي ولې لانه نماء ملکه ځکه دا د ملک نما ده وفي حقه او د په حق کې دا لا يحتاج الى الشرط دا محتاج شرط نه دا او مفسد خو شرط کنه دا پاس چې مونږ ویل چې عقد فاسدېږي دا په هغه صورت کې چې شرط وي چې یو کس لري څه شی که شرط او دلته شرط شته شرط خو نشته او د خپل ملک نما ده نو د خپل ملک نما ولې د بوس د چاو دا تخم د چاو د همدقې کس او دا بوس د څه شي نه را پیدا شو د همدې تخم نه را پیدا شوي نو چې بوس ته د تخم نه را پیدا شوي نو د ملک نما ده نو وي به هم ده شرط ته پکې ضرورت نشته بل اعتراضه وهذا د عدم تعرض سکوت عنه دا سکوت ته د چا نه وقال مشایخ بلخ رحمهم الله مشایخ د بلخ ویلی دي التبن بینهما ایضا دا بوس ته هم د دوی په درمیان کې نیم وي اعتبارا للعرف ځکه دوی قیاس کوي په عرف باندې فی ما لم ینص علیه المتعاقدان په هغه څه کې چې په هغې باندې متعاقدینو تصریح نه یې کړي کوم ځای کې چې متعاقدینو په کوم شي تصریح نه یې کړي نو هلته به خبره بنا په چا وي په عرف او عرف کې وایي قانون دی همدغسې چې څوک دانې تقسیموي نو بوس هم په خپل منځ کې سره دوه ځای کې او هغه هم تقسیموي یو او دویم ولانه تبع للحب دویم وجه دا ده چې دا بوس خو تابع د چا دي د دانې دي نو چې تابع د دانې شه
والتبع يقوم بشرط الاصل او تبع قیمیږي په شرط د چا اصل کې چې کوم شرط وی لګولې شوی وي نو هغه شرط په پچا کې هم وي په تبع کې هم وي نو اصل کې خو شرط دا چې دا بس شی وي نیمه وي نو په دې تبع کې به شرط دا وي چې دا به څه وي خدا خود مشایخ د بلخ قول دی د شارحینو درته بیا لیکلي دي چې والراجح هو الاول په دې ځکه راجح چې دی دا اول دی همدا ظاهر روایت دی او په دې باندې عمل د خلکو دی فی بلادنا وعليه الفتوا په همدې باندې وی فتوا چې دی هم همدا ده ولا يخفى على الفقيه أن ما قاله علماء بلخ أيضا صحيح في بلادهم إن كان العرف كذلك وكذا في كل بلد استقر عرف كذلك ولا مانع من الشرع في هذا النوع من التعاون على العرف دا شارحینو درته لیکلي دي ګوره دا د بلخ علماو چې خبره کړې ده نو دا د دوی د چا مطابق ده د عرف مطابق ده او پاس ظاهر روایت والا کومه خبره چې کوي نو دا د هغوی د عرف مطابق وه وای دې کې کوم بدیت نشته دی په هر ځای کې به خبره کېږي د هغوی د عرف او د تعامل مطابق اوس که داسې و چې په یو ځای کې عرف هغسې و نو د مغې عرف مطابق به فیصله کېږي او که چېرته په یو ځای کې عرف دغسې و لکه د بلخ علماو چې ویلې ده نو دلته به تعامل د چا مطابق کېږي د دوی د قول مطابق کېږي یو وطن دی او علاقه ده هلته چې خلک شراکت کوي نو دا شی پکې همداسې وي هلته به د مغې مطابق تعامل کوي راځئ ولو شرطا کدی دوانو شرط کړه دانه نیمه وتبن او تبن شرط که صاحب البزر لرنو صحت اول نه چې کله معامله کوله ویلې چې دانې وزمو ستا په منځ کې نیمي او بوسبا د تخم والی دا صحیح ده ولې لانه حکم العقد پاس مو ویل کنه که دوی دا شرط نم وی لګولی بوس ته چا دي د تخم والا دا د عقد شرط دی نو که ویم لګو نو بیخي نور علا نور شوه وان شرطا کدی دوانو شرط کتبن للآخر بل لرن غیر د صاحب البزر لرا نو فسدت دا فاسدیږي لانه زکه دا شرط دی چې مؤدي کېږي قطع د شرکت ته او قطع د شرکت ته داسې مؤدي کېږي به الله یخرج الا التبن کېدای شي چې دا فصل تنها څه شی ورکي اوس نو چې بوس دی یو ته ورکړل او بل ته به یو شی هم پکې ونه رسېږي د صاحب البزر نه علاوه نو لانجه شوه که نه و استحقاق غیر صاحب البزر بشرط او استحقاق د غیر صاحب البزر چې دی نو هغه خو په چا باندې دی په شین هغه چې مستحق ګرځېږي د چا د وجې نه ګرځېږي شرط د وجې نه ګرځېږي چې دا شرط په اول عقد کې ذکر کړی شوی وي قال قدوري ملا صاحب وایي چې کله مزارعت صحیح شه نو فالخارج خارج به وي علی شرط په شرط باندې یعنی کم شی چې د دې ځمکې نه اوس راووته نو هغې سره به تعامل کېږي د چا مطابق د شرط مطابق چې کم شرط دوی په اول د عقد کې لګولی چې دا کار به داسې کوو لصحت الالتزام د وجه د صحت د چا نه د التزام نه وان لم تخرج الارض شیئا نو که چېرته ځمکې یو شی هم راونه ایسته نو فلا شیء للعامل عامل لره یو شی هم نشته دی ځکه د عامل چې دی یستحقه شرکتن دی چې مستحق دی یو شي ګرځېده نو د وجې د شراکت نه ګرځېده ولا شرکت فی غیر الخارج او شرکت نشته دی فی غیر الخارج بغیر د خارج نه او دا شرکت چې راته نو دا خو په انتها کې راته که نه نو دوی خو یو کس تخم وکړ او د بل ځمکه وه دا خید بل ورسره عامل ورسره شریک وه نو دا شرکت ته عامل په دې ځمکه کې دا چېرته په انتها کې یعنې کله چې دوی د ځمکې حاصل راواخلي نو دې دوران کې د دوی سره څه شی وه ونه رسېدی نو چې په دې دوران کې د دوی په خپلو کې سره او دلته اوس شی شته ولا شرکت فی غیر الخارج نو لکه خارج ته نه ځمکه کې خو ورسره شریک نه دی او نه په تخم کې شریک دی وان كانت کچر اجاره و ابتداء نو فالاجر مسمى نو اجر به مسمى وي فلا يستحق غیره نو دی به مستحق نه ګرځېږي د غیره لکه اول نه ورته ویلې چې مثلا زه به تا ته 10,000 روپۍ د دې فصل درکړم او هېڅ شی هم ځمکې راونه ایستل نو دې صورت کې به ده ته هغه اجر مسمى ورکولی کېږي چې اول نه دوی سره اجاره کړې وي بخلاف ما اذا فسدت په خلاف د هغې صورت باندې چې کله اجاره څه شی شي فاسده شي
نو بیا لأن الاجر اجر چې دی اجر مثل په ذمه دی ولا تفوت ذمه بعدم الخارجي او نه فوت کیږي ذمه بعدم الخارجي په عدم د چا سره. قدوري مناسب وی اذا فسدت چې کله فاسد شي دا اجاره نو فالخارج لصاحب البذر خارج چې دی دا به صاحب البذر لروي ځکه دا نما د ملک د او استحقاق د بل چې راته خو په تسمیه راته وقت فسدت او هغه څه شی د فاسده شوی نو فبقي النماء نما پاتې شوله ټوله لصاحب البذر چا لره تخم والا لره ټوله چا لره پاتې شوله. ولو کان کدا تخم د ځمکې والا د طرف نو مزارعت فاسد شه نو فللعامل عامل لره اجر مثل دی لا یزادو نه بشي سوا کولی علی مقدار ما په اندازه د هغې چې شرط کړی شوی وي د لره لانه ځکه دی راضي دی په چا باندې په سقوط د زیادت باندې. وهذا عند ابي حنیفه وابي یوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله له اجر مثله بالغا ما بلغ د پاره اجر مثل دی کمې اندازې ته چې دا ورسید لانه ځکه استوفا د پوره که منافع خپل بعقد فاسدین په عقد فاسد سره نو فیجب علیه لازم د په ده باندې قیمت ته د منافعو اذ لا مثل لها ځکه د مثل د پاره خو د منافعو د پاره خو مثل نه او دا خبره وي په اجاراتو کې ورته تېره ده. وان کان کدا تخم د عامل د طرف نه و فلصاحب الارض نو بیا صاحب الارض لره اجر مثل د ځمکې دی. د دې زمانه عامل راغی تخم یې وکړه او اجاره فاسده شوه نو ځمکې والا ته به دومره روپۍ ورکړی شي لکه دومره ځمکه چې څوک چاته په څومره اجاره ورکوي دا اندازه به بیا ولګولی شي لانه استوفا ځکه د پوره که منافع د ځمکې په عقد فاسد نو واجب دی واپس کول د دې منافعو وقد تعذر او دا رد خو چې دی متعذر دی او د دې دپاره خو مثل شته نه د ځمکې دپاره نو فیجب رد قیمتها لازم دی رد د قیمت د دې منافعو. وهل یزادو دا به سوا کولی شي علی ما شرط له من الخارج نو دی وی فهو علی الخلاف الذي ذکرناه. ولو جمع کدوی جمع راوستل په مابین د ځمکې کې او د بقر کې تر دې چې مزارعت فاسد شنو په عامل باندې اجر مثل د ځمکې او د بقر دی. صحیح خبره دا ده لأن له ځکه د دپاره مدخل دی په اجاره کې وهي او دا مزارعت خو اجاره د معنا نه وإذا استحق چې کله مستحق شو رب الارض خارج لبذره فی المزارعة الفاسده نو طاب له جميعه جا حلال د پاره ټول خارج ولی لأن النماء ځکه نما حاصله شوې د پزمکې د مملوک له د کې فی ارض مملوکه له وین استحقه او کده مستحق شه دغه څه شی عامل د وجه د تخم نه نو اخذ د باخلی قدر بذره څومره تخم چې د په ځمکه کې کرل د مغې په اندازه باخلی وقد څه شی دی وقدر اجر الارض او په اندازه د چا دغه اجر د ځمکې وتصدق بالفضل او چې کم سیوا او نو هغه بس شي کې صدقه کې ولی لأن النماء ځکه نما د تخم نه او راوزی د چانه د ځمکې نو فساد د ملک په منافع د ځمکې کې او جب خبسن فيه د لا پیدا که خباست په د ملک کې فما سلم له بعوض نو طاب له هغه چې اوس پاري د لر عامل په عوض نو طاب له چې حلال د پاره د عامل د پاره ولا ما مال عوض له او چې کم شی د عوض نو یعنی تخم نه اندازه څه شی و سیوا نو تصدق به عامل برا ولګيږي هغه به صدقه کی. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.